سلامونه مې ومنئ ملګرو، روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. ملګرو، زه ډېرې خبرې نه کوم درسره، صرف څو دوې درې خبرې کوم او هیله لرم چې تاسو به زما په خبرو وپوهیږئ چې زه څه ویل غواړم. دا د جان حبیب یا بیا داسې د علیشا د پلار چې کوم دی هغه ږیره سیورې وخوري بیا یې لویه کړي، یا داسې اوس بیا یو نوی کرکټر بیا راوتلی دی چې سید ولي نومیږي یا بیا داسې نور. دا چې کوم دی دا نور هیڅ کول نه غواړي. یا بل مولانا چې زخمی سوی و، زموږ قام زموږ وطن برباد دی، موږ وږي یو، موږ تاسې ناسې یو، موږ په یوه او بل وطن کې مزدوریو له ځو. نو د دې دپاره چې موږ دا خپل وطن ته فکر وکړو، جوړ یې کړو، د دښمن لخوا دغه کرکټرونه دي، دا ډرامې دي، جوړوي یې زموږ خلک مصروف ساتي. ځکه چې زموږ خلک مصروف وي نو هغه بیا هغه مسلې چې کومې دي زموږ د قام زموږ د وطن هغو ته دوی بیا پام نه اړوي. نو هیله لرم چې داسې ویډیوګانې مه ګورئ، په دې خلکو پسې مه ځئ، بلکې د خپل قام د شعور، تعلیم، وده، زراعت داسې کیسو ته